السلام علیکم په خیر غلی هر کله راشه خپل ټول مینوال خپل ټول دوستان ته زړه کوم درتل نوې ما ډېر هر کله امید لرم تاسو ټول بخښ ټیک ټاک خوشاله بوي او پروګرام چې دی نو هغه به ګورئ ما ته وایي شیف احمد شیر او تاسو ګورئ پروګرام د ډالډا دسترخوان زموږ د پروګرام مرستیال ډالډا کوکینګ آیل اند بنسپتي جوړونکي زموږ مرستیال دي او د هغوی وینا دا ده چې جهاں ممتا وهاں ډالډا دا زه همیشه داسې کوم چې کله پروګرام شروع شي نو زه پکې داسې چې دی نو لاس چې دی نو هغه ورکوم او د دې چې دی نو مطلب څه دی اکټیو انرژي ده په دې کې جي رمضان مبارک بچت مبارک چې دی نو هغه د دوی وینا ده وټامین اے ډي او وینه چې دی نو هغه بھرپور دي کولیسټرول نه چې دی نو دا بالکل چې دی نو پاک دي او د هغې سره سره چې دی نو د کې اومیګا 3 and 6 چې دی نو هغه موجود دي او ډالډا کوکینګ آیل کې چې کله تاسو پخلی کوئ نو یقینا تاسو ته ډېر زیات ښه چې دی نو هغه لګي او تاسو د دې نه خوندونه چې دی نو هغه اخلئ د دې سره سره جي زمونږ سره چې دی نو هغه الیو آیل د ډالډا چې دی نو هغه موجود دي او الیو آیل چې دی نو کله مونږ خبره کوو داسې زه تاسو لږ شانې داسې کوم نو دې کې د سپین چې کوم خالص الیو دی هغه راځي او هغې نه چې دی نو بیا تاسو دپاره چې دی نو تیل چې دی نو هغه جوړیږي او هغه یقینا چې دی نو ډېر زیات ښه چې دی نو هغه لګي او صحت دپاره هم بهترین دي راځو د نن ریسپي دپاره نن ریسپي چې دی نو هغه څه کیدلی شي وریجې چې دی نو هغه تقریبا د ډېرو خلکو چې دی نو هغه خوښې دي او وریجو کې مختلف قسم وریجې هغه ټرای کول چې دی نو هغه ښه لګي نن مونږه سویټ کارن رایس چې دی نو هغه جوړو هغې دپاره ما څه کړي دي چې زه تاسو ته ښایم جي چې دا وګورئ وریجې په دې ټایم کې ما ایښېدلو ته چې دی نو هغه یخي دي او وریجې چې دی نو هغه به ایښېږي تقریبا ما سره 2 ګیلاسه چې دی نو هغه وریجې دي او په دې 2 ګیلاسو کې ما 3.5 ګیلاسه چې دی نو هغه اوبه اچولي او هغې نه پس ما څه وکړو چې هغې نه پس ما په دې کې 1 وړه چمچ مالګه واچوله او دا پخېدلو ته چې دی نو ما پرېښودلې چې دا چې دی نو هغه پخې شي تقریبا څه داسې 3 نه 4 منټه پس په دا مونږ په دم باندې کېږدو او دا چې دی نو دا به په تر هغې دوران چې دی څه به شي چې دا به ښه مزیدار پخې به شي او بیا به په دم باندې کېږدو نو بیا به بالکل نرم او سافټ چې دی نو هغه به شي دې نه علاوه جي ما ته چې دی نو کارن چې دی نو هغه پکار دي تقریبا څه داسې یو کاټن چې کله تاسو واخلئ نو هغه د دې دپاره چې دی نو هغه ډېر دی ښه دا کله چې تاسو دا اخلئ نو په دې کې د وږو چې کوم خپل نري یختي نو هغه په دې کې موجود دي هغه به تاسو یو ځل ګورئ جي هغه به ترنه روباسئ او هغه به ښه دی چې هغه د دې نه دا بالکل صفا چې دی نو هغه شي یقینا د ستاسو څه ټایم خوراک ټایم چې دی نو په هغه ټایم کې تاسو ته داسې څه بدمزګي چې دی نو هغه نه راځي بېشک د ښه برانډ هم تاسو واخلئ خو چېرته ناچېرته پکې یو نیم ویښته داسې چې هغه د دې سویټ کارن چې کوم خپلي هغه په دې کې پاتې شوی نو هغه نه ده پکار او نور چې دی نو نور لکه خوراک ټایم کې بیا داسې لګي خدای نخواسته چې دی نو دا د بل څه چې دی نو هغه دي رایس چې دی نو هغه وګورئ جي چې هغه تیار شو او دا اوس په دې باندې دم کې ښودلو والا ټایم چې دی نو هغه دا دی چې دا مونږه په دم باندې کېږدو او دا چې دی نرمې او ښې مزیدار چې دی نو دا سافټ شي او بیا هغې نه پس دې ته به مونږه څه کوو چې مونږه به مختلف چې کوم زمونږ سره سویټ کارن دي هغه او د هغې سره سره چې دی نو شملا مرچ او لږ شانې ګوپي او شین پیاز هغه چې دی نو هغه مونږه په دې کې دغه کړو هغې مونږه مخکې ګریوي جوړه کړو ښه مزیداره ګریوي نه بلکې هغې ته څه وایي څوم وایي خو بهرحال د هغې نه یو مکسچر چې دی نو هغه به جوړ کړو بیا دا وګوره په دې سټیج باندې دا اوس مونږه په دم باندې چې دی نو هغه کېږدو چې ځکه چې ما ته داسې لګي چې اوس په دې کې د اوبو مقدار چې دی نو هغه دومره اوچ شولو چې مونږ دا اوس په دم باندې کېږدو او هغې نه پس چې دی نو دا به بیا څه کوو چې کله دا په دم باندې کېږدو نو کم از کم به مونږ دې ته ټایم چې دی نو هغه ورکوو 10 نه 12 منټ هغه به مونږ دې ته بیل ټایم چې دی نو هغه ورکوو هغې د وجې نه به دا بیا نرم او سافټ چې دی نو هغه به هم پخې شي ټیک شو جي دا زه په دې کې څه کوم جي چې زه شاملوم جي په دې کې هېڅ هم نه شاملوم بلکې دې ته ډکن چې دی نو هغه زه په دې کې ږدم چې دا صحیح طریقې سره دم چې دی نو هغه شي دې دوران کې به زه څه وکړم جي چې دا به دې خوا بل طرف ته راوړو مونږه دې بل طرف ته دلته به په دم کې ږدم او په دې باندې به مونږه خپل پخلی چې دی نو هغه شروع کوو دې اور به لږ کمول غواړي ځکه چې په دم باندې کله تاسو کېږدئ یاد ساتئ چې بیا به دې ته کم اور چې دی نو هغه به ورکوئ
چې هغې سره دا نرم او سافت چې دی نو هغه شي او دې ته پراپر دم چې دی نو هغه ولګي. هغې دپاره به څه کوئ جي چې همیشه زه دا خبره کوم جي چې تاسو بیا کله دم ورکوئ نو بیا پراپر طریقې سره ورکړئ چې دی نه هوا چې دی نو هغه خوا دې خوا نه ځي. اوس به څه کوو جي چې مونږ به ډالډا کوکینګ آیل چې دی نو هغه اخلو. ډالډا کوکینګ آیل د دې رایس دپاره چې مونږ کوم اوس یو مزیداره غوندې تړکه چې دی نو هغه لګو او هغه څومره تقریبا څه داسې مونږ په دې باندې ولګو 4 نه 15 چمچې آیل. بس دا ډېر دي، دې نه زیات آیل نه همدومره چې دی نو هغه ښه دي. او بیا هغې سره چې دی زما سره سبزیانې کمې دي. سبزیانې ما سره دي جي شملا مرچ او وږو دانې یعنی سویټ کارن او د هغې سره چې دی نو بند ګوپي او لږ شان دی شین پیاز چې دی نو هغه هم موجود دی. او بیا د هغې نه پس څه کوو جي چې هغې نه پس به مونږ دا کوو چې دا به مونږ لږ غوندې ډالډا کوکینګ آیل کې فرای کو او فرای کولو نه پس مونږ په دې کې څه شامل کو جي مونږ په دې کې به شامل کو دا سویټ کارن او د هغې سره چې دی نو شملا مرچ او بند ګوپي. بند ګوپي څومره تقریبا دا نری به مونږ کټ کوو او دا نیم ګوپي چې دی نو زما په خیال کې دې دپاره ډېر چې دی نو هغه دا دی نیم ګوپي دی. او بریک ټایم دی زما په خیال کې بریک خدمې طرف ته ځو. د مې نه پس چې واپس راشو نو بیا زه تاسو سره نور راسپي چې دی نو هغه شیر کوم. په دې ټایم کې اخلي ورکوټ شان دمه د مې نه پس واپس تاسو سره ملاقات. یو ځل بیا خپل ټولو مینه والا خپل ټول دوستانو ته هرکلی ماته وایي شیف احمد شیر او تاسو ګورئ پروګرام د ډالډا دسترخوان. زموږ د پروګرام مرستیال ډالډا کوکینګ آیل ان بنسپتي جوړونکي زموږ مرستیال دي او د دوی وینا څه ده؟ د دوی وینا دا ده چې جهاں ممتا وهاں ډالډا او د هغې سره چې دی نو ویټامن اے ډي او اینه چې دی نو هغه برپور د هغې سره اومیگا 3 and 6 هم چې دی نو په دې کې موجود دی. د هغې سره جي رمضان بچت او د هغې سره چې دی نو نه رمضان مبارک بچت مبارک دوه خبرې دي. خیر د روژه کې داسې کېږي که نه اوس هر وخت خو بنده خو پوره خبره صحیح نشي کول که نه. نو رمضان مبارک او هغې سره چې دی نو بچت مبارک. دې سره چې دی نو زه په دې کې دا ما 4 دانې چې دی نو هغه د اوږې 15 واچولې او دا به ښه مزیدار شر اواز چې دی نو هغه به کوي. هغې نه پس به چې دی لکه چې کله د دې خوشبویي پراپر طریقې سره راشي نو بیا زما سره چې کومه نورې دا سویټ کارن دي او د هغې سره چې دی نو دا بند ګوپي دی شملا مرچ دی دا به زه په دې کې چې دی نو هغه شاملوم او د هغې سره چې دی نو سویا سوس مالګه تور مرچ دا ټول دا وګوره سره شوه صحیح ده. اوس ګوره د دې یو شر رواز به چې دی نو هغه به راځي او دا به چې دی نو هغه کوي. دا وګوره دا شر رواز ما ویل چې دا سدابهار صحیح کټ کو که نه نو بیا به هغه ته په راینا هم چې دی نو هغې سره چې دی نو مونږ په دې کې ګوپي چې دی نو هغه شامل کو شملا مرچ دی نو هغه هم پکې شامل کو او بیا د هغې سره چې دی نو مونږ به نور څه کوو چې دا یو ماته داسې لږ دا کټ شوی صحیح دی دا شو او دا به ښه طریقې سره په دې کې چې دی نو مونږ مکس چې دی نو هغه کو او هغه څه هغه مزیدار غوندې رنګ تاسو وګورئ چې څومره بهترین کلر چې دی نو هغه په دې راغلو او څومره خوند چې دی نو دا رنګونه چې دی نو هغه کوي. دې نه پس څه کوو چې مونږ به په دې کې شاملو لږ شان دی مالګه او لږ شان دی تور مرچ کالی مرچ صحیح شو جی. دا تور مرچ شامل شو او دا چې دی نو مالګه لږه شان ځکه چې الریډي مونږه څه کړي دي چې په هغې کې شامل کړي دي صحیح ده. په څه کې په وریجو کې مونږه مالګه شامله کړې ده نو لہذا په دې کې مونږه لږه چې دی نو هغه واچوله زیاته نه. دا چې دی نو ښه طریقې سره په دې کې د دې مزیدار غوندې هغه کچاپن د دې سره ختموله. بیا د هغې نه پس چې دی نو دا چې دی نو هغه بالکل ریډي او مزیدار او ښه والا رایس چې دی نو هغه ریډي دي. سویټ کارن والا فلیور چې کوم راځي او د هغې سره په دې کې مختلف سبزیانو چې کوم خوند دی هغه راځي نو تاسو مختلف سوس والا چې کومه ترکاري ده په هغې کې دا تیار کړئ او هغې کې چې دی نو دا لکه دا پکې شامل کړئ نو ښه چې دی نو هغه به لګي. ښه اوس رایس دی او دا سویا سوس ټیک شو. یو چمچ ما په دې کې سویا سوس واچولو
او د هغې سره سره چې دی نو یو چمچ په دې کې چیلی ساس چې دی نو هغه ما واچولو او دا مزیدار غوندې زمونږ چې کم سبزیانې تیارولې هغې کې دا تیار چې دی نو هغه شو. رنګ لږ غوندې بدل ضرور شي د دې خو خوند بیا ډېر مزیدار او ښه چې دی نو هغه هم شي. هغه هم بیا لکه چې دی نو میټر چې دی نو هغه کوي که نه صحیح ده دا خبره هم لکه ډېره زیاته ضروري چې دی نو هغه ده. دا به یو سایډ ته کړو داسې او اوس به چې دی نو څه به کوو چې دا کمې وریجې مونږ په دم یخي وي هغه به څه دلته کې وګورم وګوره څومره مزیدارې طریقې سره رایس چې دی نو هغه جوړې شولې او ښه تیارې چې دی نو هغه هم دي لږ غوندې په دې کې هغه وایي که نه چې هغه کچاپن هغه اکثر خلک داسې خبره چې دی نو هغه کوي هغه به هم په دې کې اوس چې دی نو نارمل شي او دا مونږ په دې کې شامل کو جي څه چې کوم مونږ سویا ساس چیلی ساس او د هغې سره سره نور چې کوم مونږ په دې کې سبزیانې واچولې هغه او دا مزیدارې او ښه رایس چې نو هغه تیار. ښه اکثر لکه داسې وي چې تاسو کله دا رایس تیاروئ نو یاد ساتئ چې تاسو به څه کوئ تاسو به دا کوئ جي چې تاسو به دې دپاره به لږ انتظار به داسې کوئ چې وریجې به مخکې وی شوې هغه به یخې کې و هغې نه پس به دا تاسو بیا فرای چې دی نو هغه به کې او لکه ویجیټیبلز به ورته فرای کې خو چونکې ما ته ستاسو په مخ کې چې دی نو هغه کول وه نو ما مخکې نه دا دلته کې جوړې هم کړلې او بیا چې دی نو هغه تیارې چې دی نو هغه هم شولې. څه به کوو چې دا به چې دی نو اوس به سرو کوو او سرو کولو دپاره یقینا چې دی نو زه به داسې کوم چې مخکې خو د دې دپاره فاینل کوم دا ځای او بیا هغې نه پس چې دی نو دا به مونږ یو کلاو پلیټر چې دی نو هغه اخیستل پکار دی او د هغې سره سره چې دی دا به لږ صفا او لږ غونې شین پیاز چې کم مالا پکار دی جي شین پیاز او هغه زه همیشه تاسو ته وایم جي چې دا شین پیاز چې دی نو همیشه به دا په دې باندې بره نه چې دی نو هغه لکه خوند چې دی نو هغه کوي او لګولو هم داسې پکار دی دا هغه دی بره دپاره صحیح شو جي او دا شو جي دا خوشي پیاز او دې نه پس پس کوو جي چې د سلادو یو پاڼې او هغې سره به دا سرو به کې او تاسو به وګورئ جي چې څومره مزیدار او ښه رایس چې دی نو هغه شو تیار. یو پلیټر او هغې پلیټر کې بیا د دا رایس او بیا ورسره چې دا به واچو دا فاینل ښه دم مزیدار دم ووتو جي او دا ګرم ګرم رایس او د دې رایس خپل یو خوند او دا په دې کې چې دی نو ښه چې دی نو هغه لګي. زما خو ډېر زیات خوښي اوس به ما ویل چې زه به تاسو ټرای کړم زه به تاسو ته ووایم جي چې دا څومره مزیدارې او ښه رایس چې دی نو هغه جوړ شولو خو خبرداره چې افطارۍ ټایم پورې به انتظار کوو او بیا هغې نه پس به چې دی نو دا ګرم ګرم چې دی نو هغه به خورو. زه ویم چې همیشه تاسو داسې وریجې چې دی جوړوئ یا چاینیز فوډ چې کم دی که نه هغه چې کله تاسو جوړوئ نو څه به کوئ چې تاسو به هغې ته ټایم پراپر طریقې سره ورکوئ بیا به ګرم ګرم چې دی نو هغه سرو کې نو هغه به زیات ښه چې دی نو هغه لګي. خو لکه دا ده چې د هر چا خپله مرضي ده او تاسو ته ریسیپي چې دی نو هغه هم جوړول وه نو لحاظه مونږ مخکې نه چې دی نو دا ټرای چې دی نو هغه کوي او یقینا دا لکه اوس ډېرې مزیدارې او ډېرې ښې چې دی نو هغه لګي. ایکسټرا زمانه چې کم دا داسې رایس دلته کې شوي او دا فالتو چې کم وي دا به داسې او دا امید لرم منې چې کم پروګرام او زموږ د پروګرام مرستیال چې څوک نو هغه ډالډا کوکینګ آیل ان بنسپتي جوړونکي زموږ مرستیال وو او د هغوی وینا څه وه د هغوی وینا دا وه جي چې جهاں ممتا وهاں ډالډا نو څنګه چې دوی وایي جي چې رمضان بچت او د هغې سره سره چې دی نو رمضان مبارک بچت مبارک دا یو بهترین ریسیپي چې دی نو هغه مونږ ستاسو سره د ډالډا کوکینګ آیل نه چې دی نو هغه نو جوړه که په هغې کې امید لرم چې تاسو به خوښه شوي وي او انشاءالله که ژوند وفا وکړه سبا به ستاسو سره بیا ملاقات کېږي. خپل ډېر زیات خیال ساتئ په خپلو دعاګانو کې خپلو خبرو خپلو محفلونو کې مونږ یاد ساتئ. په لوی اعلام سپارم پاکستان زنده باد. د الله پامان.